د ایران تلویزیون خوږو او معززو مینوالو سلام او مینه مو منئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او صحتمنده وئ. ملګرو، ولې افغانستان 19 کلنه کرکټ ملي لوبډله له اسټرالیا سره نن لوبه ترسره کوي؟ د دوی لپاره کوم ښه زیری شته په همدغه لوبه کې که همداسې یوه تمرینتي لوبه ده؟ ملګرو، په دغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکوو. دغه ویډیو ضرور در سره لایک او زموږ ایران ټي یوټیوب چینل د هر ډول سپورټي معلوماتو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو، ټاکل شوې ده نن غرمه 12 بجې افغانستان 19 کلنه ملي لوبډله د 5 مقام ګټلو لپاره د اسټرالیا 19 کلنې کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي. دا لوبه د سویلي افریقا په پوچسټرم ښار کې ترسره کیږي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې چې د نننۍ لوبې ګټونکی ټیم به یو ځل بیا د 5 مقام ګټلو لپاره د ویسټ انډیز سره او بایلونکې لوبډله به د 7 مقام لپاره د سویلي افریقا سره لوبیږي. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې پرون نه بله ورځ جمعه د پاکستان 19 کلنې کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د کوارټر فاینل وروستۍ لوبه ترسره کړه چې د پاکستان څخه یې په 6 ویکټو ماتې وخوړه. د یادې ماتې له امله افغان لوبډله له مخکې تګ څخه پاتې شوه او اوس د اسټرالیا لوبډلې سره د 5 مقام لپاره لوبیږي. د 19 کلونو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبې ته پاکستان، هندوستان، نیوزیلینډ او بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلو لار پیدا کړه. لومړی نیمه پای لوبه به د سې شنبې پاکستان او هند ترمنځ ترسره شي، خو دوهمه نیمه پای لوبه به بیا راتلونکي پنجشنبه بنګلادیش او نیوزیلینډ کرکټ ملي لوبډلې ترسره کړي.